سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، نن را سره حاجي صاحب نواب خان په دغه کې ناست دی په سټوډیو کې. حاجي صاحب چې دی خپله د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي نه فارغ شوی دی او 7 کاله کېږي چې دلته راغلی دی. په امریکا کې میشت دی. دلته خپله حاجي صاحب د رینټن پوهنتون نه کنسټرکشن منیجمنټ کې خپله ډیګري واغسته او اوس لګیا دی د سیاټل یونیورسټي هغې کې په کنسټرکشن منیجمنټ کې ماسټري کوي خپله، او په عین حال کې بوینګ سره که بوینګ پیژنئ دا تیاري چې کومې دي په نړۍ کې اکثریت ټولې نه خو اکثریت تیاري همدغه بوینګ جوړوي چې د امریکې ډېره غټه کمپني ده. بوینګ سره منحیث د پروجیکټ منیجر دنده هم لري. حاجي صاحب مې ملګرو دې ته راغوښتی دی چې زه د ده نه پوښتنه وکړم، یعنې 7 کاله د حاجي صاحب دلته په امریکا کې وشو که نه، هغه ملګري چې دوی په افغانستان کې دي امکان دی ولري چې دوی سره یو سوال وسي چې د امریکا کې به دا ژوند سره کم وسي که نه، کیسې به اوري، ویډیوګانې به هم ګوري طبعا، خو بیا هم یو څه ناڅه سوال به ورسره وي. حاجي صاحب زموږ مشر دی، تجربه ډیره لري، افغانستان کې هم کافي وخت تیر کړی دی، دلته یې 7 کاله تیر کړه. نو زه د حاجي صاحب نه پوښتنه کومه چې یعنې څه فرق دی حاجي صاحب ولیدلو د دې ځای په ژوند کې او د افغانستان په ژوند کې. نو حاجي صاحب اول خو ستړی مه شي، الله دې راوله، او څنګه چې مې پوښتنه مخکې وکړه ستاسې په نظر باندې دلته په امریکې کې د امریکې ژوند او د افغانستان ژوند تاسې پکې کوم داسې بدلون ولیده ستاسې په نظر باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو مننه چې زه دلته راوبللم او دا موقع دې راته راکړله چې دلته د زړه خواله وکړو. نو لکه د امریکې ژوند او د افغانستان ژوند ډېر زیات فرق لري. د افغانستان ژوند عموما ډېر د غربت ژوند دی، هلته د ژوند اکثره سهولتونه نه دي برابر، او د امریکې ژوند چې دی په ټوله دنیا کې نو د ټولو نه په لوړه سطحه دی. د ژوند څومره سهولتونه چې دي دلته ټول برابر دي. لکه په افغانستان کې موږ برق نه لاره، خو دلته یو لحظې دپاره برق نه ځي. د تعلیم سیستم که دی، روغتیایي سیستم دی، د سرکونو او څومره د ژوند سهولتونه چې دلته هر څه برابر دي. د افغانانو دپاره دا چې موږ په افغانستان کې د هغې ژوند سره اموخته شوي وو، هلته د افغانستان ژوند د امریکې د ژوند سره ډېر زیات فرق لري. زموږ هغه کوم کلتور او رواج چې ډېر خلکو سره م اړیکې زیاتې وي د خپل خپلوانو ملګرو دوستانو سره، خو په امریکا کې بیا خپله د امریکا کوم خلک چې دي دوی هغومره زیاتې اړیکې او هغومره کلتوري اړیکې لکه څنګه چې په افغانستان کې موږ لرو هغسې نه لري. دلته نشته. نو دا چې کوم افغان دلته راشي بیا هغه افغانان همغسې فکر کوي چې د امریکایان ولې موږ سره لکه زموږ د افغاني کلتور اړیکې نه ساتي. زیات خلک چې کینې مجلسونو کې هم همدا ګیلې کوي چې دلته د امریکایان څه رقم خلک دي او دا دغه دي، خو دوی همدغسې ژوند دی، همداسې اموخته شوي دي. د افغانانو لپاره چې افغانان دلته راځي نو ژوند په اوله کې خو هر څه د صفر نه شروع کېږي، سخت دی. یو خو دا چې دغه محیط او ماحول سره هم بلد نه یي، د دې ځای د سیستم او د قانون سره بلد نه یي. تر څو پورې چې دلته په دغه قانون او سیستم سره بلدیږي هغې پورې ژوند سخت دی. خو بیا وروسته نو د مسافرۍ ژوند یې حتما سختي پکې وي، خو سهولتونه هم پکې بیا را پیدا کېږي. لکه بیا اکثره خلک چې لږ وخت تیر شي که موټر یې هلته نه و زده کړی، دلته مجبور دی چې موټر زده کړي، لایسنس واخلي، خپل موټر لري. وظیفه هم دلته پیدا کېږي، هر رقم وظیفې چې څوک وغواړي پیدا کولی شي. هر مسلک چې هلته افغانستان کې یا په وطن کې چا زده کړی، کوم مسلک کې چې کار کړی د همغې مسلک مطابق کارونه دلته ډېر زیات پیدا کېږي ورته په هره سطحه چې وي. نو دغه فرقونه دي د دې ځای او د هغې ځای د ژوند. زه داسې وایم حاجي صاحب، دا تا خو ډېره ښایسته ټکو ته اشاره وکړه که نه،
زه داسې وایم لکه څنګه چې تاسې ویلې که نه، اوس افغانستان کې موږ د فامیل دپاره د ملګرو دپاره کافي وخت لرو، هلته راشه درشه ډېره زیاته ده او دلته نشته. طبعا که تاسې چې ویلې دي کې هر سړی خپل کیریر ته کار ته متوجه دی. زه باید یو څه وکړم، باید مخکې لاړ شم، ټارګېټونه ډېر زیات دي، هدفونه دي، هغې ته باید ځان ورسې، هر سړی مصروفه دی. زه داسې وایم چې دا کېدای شي زه غلط اوسم، خو زما پر نظر باندې دا دې ملک چې دومره ترقي کړې ده، نور به یې وجوهات دي، خو زه یم یو به دا وجه هم وي خلکو کار ته ډېر وخت ورکړی دی، تعلیم ته، کار ته. همدغه وجه ده چې نوې نوې آیډیاګانې یا نظریات زیات شوي دي دې ملک کې. نوې اکثره په دې نړۍ کې چې وګورې د انوویشن نوښتونه خپل امریکې ډېر کړي دي، امریکې ډېر زیات نوښتونه کړي دي نړۍ ته، د ټکنالوژۍ بخش کې، د صحت بخش کې، په هر بخش کې چې ووایي د نور ملکونو هم پکې ونډه شته، خو د امریکې پکې ډېره غټه ده که نه. زه هم یو دلیل به دا وي چې امریکا دومره پرمختګ یې کړی چې دا خلک د کار ته ډېر فوکس دي، بوخت دي، ځان یې داسې مصروفه نیولی دی. اوس افغانستان کې مثال په تور باندې یو کس دی، هغه متعلم دی یا درس وایي که نه، تعلیم، هغه ته دومره موقع نشته دی چې هغه ته په اسانۍ کار پیدا شي، خو دلته شته. یعنې ته دې کې څه وایي چې ستا په نظر باندې آیا دغه وجه به وي چې دا خلک دومره مخکې شوي دي که نه؟ خو امریکا کې اول خو خبره دا ده چې تقریبا 300 نه زیات کلونه کېږي چې دلته څه وخت واشنگټن هغه د امریکا د سیستم دولت را جوړ کړی دی. د هغې نه وروسته بیا پکې کوم انقلاب یا کومه ګډوډي نه ده راغلې. د هماغې وخت نه چې قانون جوړ شوی دی، خلک د قانون تابعداري کوي. لکه د افغانانو په شان هیڅوک په قانون باندې خپل ځان جګ نه ګڼي. هر سړی دلته د قانون تابع دی. څه چې د دولت له خوا نه ورته قانون جوړ شوی دی، خلکو ته ټول په هماغه لاره باندې ځي. نو دا چې دلته هر څه سیستم برابر دی، حکومت جوړ دی، نوښتونه پکې خلک کولی شي، کارخانې پکې شته دی، لابراتوارونه لري، د تعلیمي سیستمونه یې ښه قوي دي. یعنې په دنیا کې معتبر پوهنتونونه په امریکا کې دي. هر سړی کولی شي چې د پوهنتون د ماستري او لیسانس او دکتورا پورې زده کړې وکړي. دولت خلکو ته دا سهولت برابروي که څوک وس نه لري هغوی ته د تعلیم دپاره پیسې ورکوي. که څوک لږ یو څه معاشات او وس لري او نو هغه بیا هم که چېرته د تعلیم پیسې نشي ورکولی هغوی ته قرض ورکوي دولت. خو چې هر څنګه یي هغه د تعلیم سیستمونه ورته برابر دي دلته. هر سړی باید او دغه د ژوند سیستم چې دلته څنګه جوړ دی، نو دا خلک مجبوری چې باید یو سړی تعلیم وکړي. بل د افغانان چې منګه وایو چې هلته افغانستان کې منګه د فامیل دپاره او د ملګرو دپاره ډېر وخت لرو او دلته وخت هغومره نشته دی. ته خبره کوي چې دا ګوره ډېر غټ سوال دی که نه. اکثره ګوره موږ او تاسې کینو د مجلسونو کې باوجود د دې چې دلته 2 ورځې رخصت دی که نه. موږ 2 ورځې رخصت لرو په افغانستان کې، عموما 1 ورځ جمعې ورځ رخصت. وروسته کې فکر کوم په جمهوریت کې د پنجشنبه نیمې ورځ رخصت ختمه کړې وه بیا ښه، خو یعنې 1 ورځ رخصت و هلته که نه. خو په هغې کې هر سړی داسې خوشحاله او ارام و چې صحیح د فامیل ته، خپل خپلوان دوستانو ته وخت شته دی. او دلته چې دی 2 ورځې رخصت دی، سړی خو نه خلاصېږي، بس مصروفه یې سړی. خو دلته خو ژوند یو مشکل خو دا دی چې افغانان چې دلته راشي هغه اکثره زمونږ خو ښځو هلته هم کار نه کوو په افغانستان کې، او دلته چې راغلي دي دلته هم هماغسې دي، په کورونو کې ناستې دي. او زیات افغانان چې دي اولادونه یې هم واړه دي، غټ نه دي چې هغه ورته د دکان کار وکړي یا سودا ورته راوړي یا څوک مریض وي چې هغه ډاکټر ته بوځي. نو په افغانستان کې خو یو کس به کار کوو، په فامیل کې به مور او پلار وو یا به یو څوک وو که چېرته به کوم ځای ته د تګ ضرورت و یا به څوک مریض و یا به د دکان نه د سودا راوړلو ضرورت و، هغه به بل چا کوو. نو دغه چا به چې وظیفه لرله هغه به اوزګار و چې کور ته به راغی، نور مسؤلیتونه به یې نه لرل. خو دلته چې هماغه کس ځي وظیفې ته کار کوي، بیا کور کې چې څوک مریض یا د مریض نه علاوه هم داسې هم د امریکا د صحي سیستم او د تعلیمي سیستم د هغه اصولو مطابق
هر ماشوم باید په کال کې اقلا یو ځل د غاښونو ډاکټر ته لاړ شي چې هلته د غاښونو معاینات ورته وکړي مکمل او هغه یو ځل چې د غاښونو ډاکټر ته د ماشوم بوته نو مجبوري چې بیا هغې فالو اپ چې هغوی هغه صفایي ورته کوي د غاښونو 4-5 ځلې بیا بوځي. نو همدغه هغه د کور مسؤل کوم کس چې هماغه مجبور دی چې دا کارونه وکړي، ټول هر څه هغه ته په غاړه وظیفې ته به هم ځي او په کور کې د ډاکټر او د سودا اخیستلو او که چېرته بل کوم ملګري څه کار یې هغې ټولو ته به همدا یو کس دغه کوي ځان رسوي. نو همدغه وجه ده چې دلته موږ وایو چې وخت نشته دی. بل حاجي صاحب مهمه مسله بله دا ده چې دلته مصارف ډېر زیات دي، نو اکثره خلک چې دي زه خو چې ګورم اکثره خلک 2 وظیفې کوي، دې د خاطره چې یوې وظیفې معاش باندې نشي کولی چې خپل ځان او ماشومان وساتي، ځکه نه دا یوازې چې دي د خپل بچي دلته په غاړه دي، د کورونو کاري ده چې د ټولو نه غټ فیکټر هغه دی، ځکه د کورونو کاري ډېره زیاته ده، یا چا چې کور اخیستی د کور مورګیج دی. صحیح ده. افغانستان کې ورته په کلو کې مثلا مور پلار یې رونه یې خویندې نور خپل خپلوان حتی دوستان یو تقاضا ته خامخا کوي، یو تمه ته لري توقع، نو هغې سره هم کومکونه کوي. یعنی ورځ او شپه د خلک مصروف نظام دا وایم کله کله ماته زنګ راشي زه د هلته وایم تاسې کاشکې چې دلته وې دا ژوند هم لیدلی وی چې دا څومره مصروفه ژوند دی. صحیح ده سهولیات هر شی شته دی، خو ولې ژوند ډېر زیات مصروفه دی. مثلا زما حاجي صاحب 9 کاله وشو چې زه راغلی یم، باور په خدای وکړه چې زه داسې فکر نه کوم چې زما نښه کاره شوي. دا دلیل دا دی چې دا ژوند ډېر زیات په منډه دی دلته. صحیح ده خوال هم لري، منکر ته نیو کومو ټکو ته چې تاسې اشاره وکړه بالکل در سره منم، دا ټول سهولتونه شته دی، خو په عین حال کې ژوند ډېر په منډه هم دی. نو ژوند خو په منډه دی، دا خو صحیح خبره ده. هغه یو خو دغه کم سټیټ کې چې موږ اوسېږو دلته خو همیشه تیاري، بارانونه ډېر دي، ورځې پکې په ژمي کې ډېرې زیاتې لنډي. هغه څنګه کم سیستم سره چې موږ په افغانستان کې هم مخته شوي وو چې ماښام شو بیا به چېرته نه تلو، کار به هم نه کوو دغه. دلته نو ورځ په ژمي کې ټوله 5-6 ساعته په 3:30 پاو کم 4 بجې بیا تیاری، نو ورځ ختمه یې هغې نه وروسته بیا چېرته زړه نه کېږي چې لاړ شي یا کار وکړي. خو رښتیا هم لکه هغه تا چې د مصارفو خبره وکړه، دلته مصارف زیات دي، د کورونو کراګانې ورځ په ورځ همداسې زیاتېږي، د موټر انشورنس دی، د میډیکل انشورنس دی چې ډاکټر ته باید لاړ شي د هغې انشورنس باید ولري. زیات خلک چې څوک کار کوي انکم یې هغه عاید یې چې د هغه کم لیمټ چې دولت ورته ټاکلی که د هغې نه زیات شو بیا ورته هغه انشورنس نه ورکوي، هغه بیل جنجالي. او د کثافت چې دی لرې کوي د هغې بیلې پیسې دي د ډالر دي، البته دلته خو ډالر دي، او دغه د اوبو بیلونه، د برق بیلونه، د اوبو بیل دی او د برق بیل. او نو هغه اکثره اپارتمانونو کې چې څوک اوسېږي هغو ته خو یو سهولت دی چې هغه شی هغې ټول په هماغه د کور په کرا کې زیات شیونه ورګډ کړي ورته، خو چا چې کورونه خپل اخیستي هغوی دپاره دا بیل جنجالي. بل دغه پکې نو لکه دلته بازار ته چې لاړ شي بازار کې یو څه سودا اخلي، هغه نرخونه هم ډېر زیات شوي دي. د یو نفر چې کار وکړي هغه نشي کولی چې دغه ټول مصارف برابر کړي، او مجبور دی چې په افغانستان کې هم هلته خلکو سره کومک وکړي. نو دلته نور بعضې خیریه ټولنې راځي، اکثره بعضې ځایونو بعضې وختونو کې ملګري تقاضا کوي، غوښتنې کوي، یا د مساجدو ته چې موږ لاړ شو هلته بعضې پروګرامونه راځي چې په هغې کې برخه واخلي سړی. خو بیا هم ښه ده الحمدلله کارونه دلته ډیر دي، هیڅوک بیکاره نه پاتې کېږي. هر څوک چې وغواړي چې کار وکړي کار کولی شي. که څوک په هغه یوې وظیفې باندې خپل مصارف نشي پوره کولی، هغه کولی شي چې دویمه وظیفه ورسره وکړي. زیات خلک دغه لفټ او اوبر کوي،
چې هغه بیخي د خپل خوخي وظیفه ده هر وخت چې خوخي وزي کار ته او څو وخت چې خوخي بیرته راځي کور ته. نو لکه د افغانستان سره فرقونه ډیر دي، خواله هغه ژوند هم خپل خواله لري، دا ژوند خپل خواله لري، دواړه خپل دغه لري هغه مثبت او منفي نقاط. دا چې په افغانستان کې ارزانی ده، د کور که څوک په کرایه نیسي هم دومره قیمته نه کورونه. دلته خو یو عادي اپارتمان چې په کرایه نیسي 3 اتاقه اپارتمان کرایه د میاشتې $2000 نه زیاته ده، ډیره ده. نو بله خبره پکې د څوک چې وظیفې لري او کار کوي د دولت ټیکسونه ډیر زیات دي، ډیر زیات مالیات. نو په نوم باندې اسی یو سړی هغه کوي چې زه د کال $8000 اخلم یا د کال $1,00,000 اخلم، خو هغې ته چې حساب وکړي هلته ته 45,000 په هغه 80,000 کې ته دولت اخیستي. هغه داسې حاجي صاحب ګوره دې ته نه پوهېږم تاسې به پام کړی که نه، یو خو چې درته معاش راځي که صحیح شوه، مثلا مثال په طور باندې $15,000 معاش دی، دې کې 200 800 یا 1000 روپۍ درنه ټیکس خوري، دی کې صحیح شوه، دا خو درنه لاړې. بیا هغه $4,000 چې تا سره پاتې شو زی هغې باندې سودا لې سودا پیري، هغه سودا چې کم لې هغې باندې بیا ته ټیکس ورکې، هغې کې بیا ټیکس اخلي، نو ډبل ټیکس دی دلته. دغه مشکلات شته دی. خو یو شی دی حاجي صاحب، زه افغانستان بېشکه زموږ وطن دی، تر څو چې زه خو دا فکر کوم چې موږ ژوندي یو هغه وطن زموږ نه یریږي، ځورېږو به ورسره، که ښه خوشحالېږو به، او که وطن کې حالات صحیح نه وي ځورېږو به ورسره، دې کې خو شک نشته دی. دا بعضې شی نه دي چې هسې والله علم دا به کره پوره شي که نه. خو لکه زه چې دلته ګورم مثلا یو بانک ته ځي یا بل داسې دفتر ته ځي، دولتي دفترونه دي ځي، یو کار دی دولت ته بند دي ستا چې ته ورځې، نه رشوت شته دی، نه کوم دا شته دی چې ته زما مطلب د پلاني صاحب زوی او ته د پلاني صاحب روري، دغه شی نه نشته دی. هر سړی په نوبت کې ولاړي. ګوره بعض ځینو کې ډېر غټ قطار ولاړي، هر سړی خپل نوبت ته ولاړي. هغه ولکه چې موږ چې رالو نو دا بعض ځینو ته به چې زه لاړم دا قطارونه به چې زه به ډېر تنګېدم، مال داسې شی شو که نه. افغانستان کې خو دا نشته دی. نو دلته اول کې زه خپله تنګېدم، اوس ورسره موږ عادي شوي یو. زه وایم چې کله به هغه وخت چې افغانستان کې هر یو کس وشي کولی لکه دغلته چې دا د دولت کې چې دی دغه نشته دی، سفارشونه او رشوتونه، دا شی نه نشته دی، دا د پلاني زوی دا زورور دی، دا د قومندان صاحب زوی دی، دا د ملک صاحب زوی دی. زه وایم چې نه پوهېږم دا به کله خلاص شي. خو دا هر څه دلته دا کوم شی نه چې تا یاد کړل، کوم کارونه لکه دولتي اداراتو کې چې د چا کار بند وي ورځي هلته کار یې ډېر په منډه خلاصېږي، یا په تعلیمي ادارو کې که چېرته غواړي چې یو ماشوم یا یو شاګرد یو مکتب نه بل مکتب ته لاړ شي، هغه ساحه چې بدلیږي، هغه چې ورځي هلته په هغه بل مکتب کې داخله نو د مخکې نه هغې زوړ مکتب د هغه اسنادونه ټول هلته لیږلي، هغې ځي کې صرف همدغه عمره چې هغوی ته ووایي چې دغه فلانی دی، دا د تولد تاریخ دی او دغه مې د کور ادرس دی، بس هغه وایي چې سبا ته د راځي کلاس ته. ساده. یا کوم ځي کې چې فرضاً پاسپورت مونږ جوړو یا د برق بل تحویلو، هغه زیات سیستمونه دولت شخصي ادارو ته ورکړي دي په قرارداد باندې. هغه شخصي ادارې دغه سیستمونه مخ ته وړي، د دولت نظارت ور باندې دی. هیڅوک نشي کولی چې رشوت واخلي. قانون په خلکو باندې تطبیق دی او هر سړی د قانون تابع دی. دلته هیڅوک د قانون نه سرغړونه نه کوي. که چېرته په کوم ځای کې ته یو ډېر داسې لرې ځای کې چې د ښار نه لرې یو څوک وګوري چې هغه د قانون نه سرغړونه کوي، بل کس چې په لاره تېرېږي هغه دغه کس ودرې، هغه ورته وایي چې ته ولې دغسې کوې، ورته وایي دغه کار په دې رقم صحیح نه دی، په دې رقم یې وکړه. هغه د خلکو لهجه هم فرق کوي. د افغانانو په شان په تونده لهجه ورته نه وایي، په ډېر په نرم باندې په خبره یې پوه کوي چې دا دغه غیر قانوني کار دی، ته دا کار باید ونه کړي. که چېرته به کوم ځای کې څوک د رشوت ورکولو یا رشوت اخیستلو کوشش وکړي،
نو هم هغه دواړه جانب یو بل نه یریږي یو بل باندې اعتماد نشي کولی چې که دنه زه چېرته که زه دغه کار وکم چې دی به دولت ته خبر ورکړي او نو د همدې له کبله دغه څوک غیر قانوني کار ته زړه نشي ښه کولی. بل دلته د پولیسو سیستم ډېر منظم سیستم دی. هغه خپل مشخص نمبر لري، نو په هر ځای کې چې چېرته څوک کم غیر قانوني کار وګوري خلک ورته زنګ وایي پولیسو ته، ورته وایي چې راشي په دغه ځای کې دغسې یو کار روان دی، دغه ماته مشکوک ښکاري. دا کار کوي. په ډېر کم وخت کې په څو دقیقو کې پولیس هغې ځای ته ځان رسوي او د هغه خپل تحقیقات کوي د هغه کار په باره کې چې دغه اوس په دغه ځای کې څه شی روان دی، دا خلک څه شی کوي. نو همدغه وجه ده چې هر څه منظم دي. په افغانستان کې خو قانون د غریبو خلکو لپاره دی. اوس هم دی، په د اوسني نظام کې هم همداسې دی، او پخواني نظام کې خو بیخي د دولت په چوکاټ کې چې څوک شامل وو هغوی دپاره قانون نه و. هغه هر سړي خپل قانون د ځانه په خپله ځان ته خپل قانون جوړاو چې څه به خوښه و هغه به یې کول. نو همدا وجه وه چې زموږ سیستم هر څه ګډوډ و. بل هلته په دولتي ادارو کې لکه پاسپورت به چا جوړاو یا تذکیره یا دغه د برق بیل به چې موږ وړ، نو اکثره ځایونو کې هغه دولتي مامورینو دې دپاره زمینه برابروله چې باید رشوت ورکو. خو دلته سیستمونه آنلاین زیات دي، هیڅ د چا سره څوک مخامخ کیږي نه، هیڅ ضرورت نشته چې ته یو چا ته ورشي سوال ورته وکړي چې دا کار ماته وکړه، زه غواړم پاسپورت واخلم، ته ماته د رئیس صاحب باندې عریضه امضا کړه او دغه راته وکړه. آنلاین سیستم دی، په هغې کې هغه قوانین ورته تشریح کړي دي چې څه شی پکار دی د پاسپورت لپاره. هماغه اسنادونه ټول خلک برابروي، نو د ویب سایټ د لارې نه یې سبمیټ کوي. فیس هم کوم معلوم فیس چې دی هغه هم آنلاین سبمیټ کیږي، ورسره هغه مربوطه ادارې ته رسیږي، هغوی خپل وخت لري د دې لپاره، هغه پروسس کوي او بله ورځ ورته په میل کې پاسپورت رالیږي، کور ته رارسیږي ورته. نو دا هر څه چې دي ټول د قانون پورې تړلي دي. دلته خلکو په ځان باندې قانون تطبیق کړی، نظام یې جوړ کړی، نظام یې جوړ دی، نظام یې جوړ دی. داسې ده حاجي صاحب، اوس زه خو چې خپله ګورم، موږ بېشکه چې مونځ 5 وخته فرض دی، دا باید هر انسان وکړي. زموږ په وطن کې په دې ټکي باندې ډېر زیات فشار مولایانو مچولی دی، هر چا اچولی چې باید 5 وخته مونځ وکړي او باید وکړي. مسلمان چې مونځ باید وکړي، دې کې شک نشته. خو ولې دا نور کارونه لکه دروغ ګوره څومره غټه ګناه ده که نه، حتی دې ته داسې توجه نه ورکولی کېږي چې همدغه دروغ بند شي، هر څه خپله جوړېږي. رشوت شلو، دا کم کارونه مثلا په اسلام کې هم ناروا دي، په قانون کې هم ناروا دي، هر سړی کوي. دا خلکو ته بیخي عادي ګرځېدلی دی. اوس خو زه داسې وایم که موږ وغواړو که ونه غواړو، اوس دغه نړۍ کې موږ ژوند کوو، افغانان یادومه، افغانستان هم دې نړۍ کې دی. که دی وغواړي که ونه غواړي دغه ژوند ته به ادامه ورکوي. خو نړۍ چې په کم سي په چټکتیا مخکې روانه ده، افغانستان هغه رنګه نه دی روان، ډېر کمزوری روان دی. نو زه دا خبرې حاجي صاحب چې اوس ما او تا کوو، زما هدف په دې کې دا دی، انسان دی نه ویل کېږي خامخا د مسؤلینو نه د اوس نظام. یو څوک خو به دا خبرې واوري، په یو چا خدای دې وکړي مثلا یو 15 کسان دا خبرې واوري، یو څه خو به وګوري چې دلته نظام سره کم دی، ولې د خلکو دومره پرمختګ کړی دی. خو نظام یې جوړ دی، قانون یې جوړ دی، هر سړی چې دی قانون ته احترام لري، او دا د فرد نه شروع کېږي. زه خپل اول دا کار شروع کړم. خو دلته دولت کې چې هر څومره لوړه وظیفه څوک ولري، لکه دا د واشنګټن ایالت چې دی، د دې ځای والي چې هغه د ایالت په خپله تقریبا د افغانستان نه لویه ساحه ده، لږه به ترې وړی فکر کومه، خو تقریبا یو شی راځي، تقریبا برابره به د دې ځای والي چې راووځي سړک ته، صرف یو هغه والي سره یو ډریور یي
او یو عسكر ورسره یو باډیګارد هغه په موټر کې هلته پټ ناستي والی هم په موټر کې ناستي چې سړک ته راووځي دویم موټر تعقیبي موټر ورپسې نه څوک دغه باډیګارډان په موټر کې شاته ناستي چې خلکو ته ټوپک ونیسي او چې تاسو اله والی صاحب دی لاره ورته پرېږدئ او دا نظام همدغه جوړ کړی دی قانون ټولو په ځان باندې تطبیق کړی دی نور څومره د دولتي ادارو کې چې څومره خلک دي هغه چې وګوري هغه ادارې ته چې ننوځي نو د هغه ادارې د رئیس او د یو عادي کارکونکي ترمنځ په دروازه کې یا په لاره کې چې مخامخ کېږي په دې کې د دواړو په منځ کې فرق نه وي لکه دواړه د یو انسان په شکل باندې یو بل سره مخامخ کېږي لکه هغه د دوی په امریکا په رواج کې د دې په کلتور کې بیخي دا نه ده چې یو چا ته ووایي چې ته رئیس صاحب او ته والي صاحب او ته وزیر صاحب او ته مدیر صاحب نو دلته کوم والی هم خلک ورته نوم اخلي چې څوک ورسره خبرې کوي مخامخ دغه نوم ورته اخلي یا په کومه اداره کې چې ډېر غټ سړی اوس بوینګ کې موږ کار کوو بوینګ ډېره غټه اداره ده چې یوازې په دې واشنګټن کې تقریبا د 80,000 نه تر فکر کوم 80,000 نه تر 90,000 15,000 پورې کارکونکي لري یوازې واشنګټن په ایالت کې دغه 13 شنبه په ورځ باندې د بوینګ عمومي رئیس چې څوک دی عمومي پریزیدنت چې ورته وایي هغه راغلی او رینټن ته هغه یو تیاره کې یو مشکل پیدا شوی و هغه تیاري دلته په رینټن کې جوړیږي نو هغه همدلته رینټن ته راغلی او اول خو یې هغه ساحه کې دغه ټولو کارکوونکو سره ولیدل هغوی سره خبرې وکړلې هغه کم خلک چې په هغې تیاري په جوړولو کې کار کوي بیا هلته یو ځای کې یو کانفرانس جوړ کړی و یو پروګرام یې جوړ کړی و خو دی چې دلته راغی ګرځېده هغه عادي کارګران چې وو هغه کوم میخانیکان او ټیکنیشنان نو ډیوډ کیلهون نومیږي هر یو به ورته په کیلهون باندې غږ کوو هېچا دا نه ویل چې دا اوس دغه ته وګوره وظیفه او هغه صلاحیت او کوم هغه چې دي نو همدغه وجه ده چې اوس څوک په چا باندې ځان جګ نه ګڼي او هغه قانون چې دی هغه په ځان باندې تطبیق کړی دی همدا وجه ده چې هغه سیستم صحیح روان دی د افغانستان کې خو چې یو عادي مدیر ای هغه مامورین چې ورسره خبرې کوي چې مدیر ورته ویل صاحب ورسره ونه ویل هم به مړی کوي هغه نو زمونږ سیستم ټول همدغه شیانو خراب کړی دی اول خو دا صاحب هلته ډېر دی ډېر زیات او بل زیات سیستمونه هلته په روابطو په واسطو باندې دي اکثره وظیفو مقرریان او کارونه په دغو دي نو هلته څوک چې چا مقرر که هغه د هماغه زور بیانوي چې زه فلاني صاحب په واسطه دلته راغلی یم که رئیس ورته څه ووایي چې ته داسې وکړه یو شعبه کې مدیري او رئیس راشي هغه ورته څه خبره وکړي چې ته دا کار وکړه د ده خواخانۍ دا اوس هغه چا چې مقرر کړی دی هغه ته زنګ وایي چې دا فلاني خو ماته داسې وایي هغه وکیل صاحب یو کار څوکي هغه دستي رئیس ته زنګ وایي چې دا زما نفر سره ولې په عذابې د سره ولې کار لري سیستم ټول هغوی هغه د قانون شخصي روابطو ته زیات وړی دی داسې دی صاحب زه چې څومره ګورم دا اوس ځوان نسل چې دی سوشل میډیا ډېره زیاته شوې ده په افغانستان کې فکر کوم دا ځوان نسل ورو ورو بیدارېږي که څه هم بدبختانه بعضې افغانانو دا ویډیوګانې او دا ټیک ټاکونه شروع کړي دي چې هغه موږ افغانانو ته خصوصا افغانانو ته بیخي ضرر باندې پدې دي اوس مثلا داسې افغانان شته چې ډېر په دا ټیک ټاک کې شروع کړي دي جنکیانو سره خبرې کوي او ډېر بېهوده خبرې کوي او افغانان هم ورته ګوري ښه بېشماره په لاکاو خلک ورته ګوري زه دا نه یم چې داسې خلک خالي په افغانستان کې شته په نورو ملکونو کې هم شته دی دا نړۍ هر ملک چې وګوري هغې کې دغسې خلک وي چې راځي د ټیک ټاک ته کښېني او دا بېهوده خبرې کوي او دا جنکیانو سره خبرې کوي او خلک ورته ناست دي
خو زه داسې وایم صاحب دا نور ملکونه جوړ دي چې هغه یو هلته ناستی دی، دلته سیستم شته دی، خلک شته دی چې هغه سیستم چلی، نظام یې جوړ دی، نظام ستنې کلکې ولاړې دي، نظام یې مخکې روان دی، فیکټرین یې پکې شته دی، وظایف پکې شته دی، دا ټول شیونه سم روان دي. افغانستان چې دی ډېر شاته دی. منګه زما په نظر باندې افغانان دې ته وخت نه لرو چې منګه خپل وخت داسې شیونو باندې ضایع کړو، خصوصا هغه کسان چې هغه سره سمارټ فون دی یا موبایل دی ورسره زیرکه او یعنې دې طبعا دومره یو څه لري چې هغه د موبایل اخیستی شي او انټرنیټ هم پکې دی. منګه زه فکر کوم دومره وخت حاجي صاحب نه لرو. منګه باید خپل وخت داسې کارونه باندې صرف کړو چې د افغانستان مخکې په چټکۍ باندې ځان مخکې بوځي. نو دا حاجي صاحب ته مې چې راوغوښتې هدف مې همدا و چې د افغانان په افغانستان کې چې دی د حالات وګوري چې دلته سره کوم سیستم دی او خفه کېږو. مونږ خو دلته پراته یو، زمونږ ژوند خو چا خبره دې ځکه روان دی که ښه دی او که بد دی روان دی، دلته سیستم شته روان دی. افغانستان سره ځورېږو. زمونږ مطلب همدا دی چې اوس زمونږ وطن خدای داسې کړي هر ښځی چې ګورو ارمان کوو. خو همدغه فرقونه چې تا کم یاد کړل چې اوس ځوان نسل یو څه را بیدار شوی دی، دا ډېر ښه کار دی. دغه د ځوان نسل د را بیدارېدو اصلي علت چې دی تعلیم دی. د طالبانو په تیر دور کې او د جمهوریت په اولو وختونو کې دغه د طالبانو تیر حکومت چې په هغه وخت کې زه پوهنتون کې وم، موږ په کلي کې اوسېدلو. د کلي نه به چې زه دغه ته راتلم، یو خو زموږ د کلي نه یو بنس و هغه به راته، نو هغې کې به زه راتلم. اکثره وخت به زه 2 هفتې بعد یا 3 هفتې بعد به کور ته تلم، نو پنجشنبې په ورځ به لاړو، بیا به د شنبې په ورځ به بیرته راتلم. نو زموږ په کلي کې زیاتو خلکو پوهنتون نه پیژانده. یو سپین ږیری و، کله به چې زه په موټر کې ولیدم زیات وخت به ماته ویل چې دا ستا څنګه مکتب دی چې دا نه خلاصېږي، ځکه چې هغلته تعلیم دومره نه و. اوس الحمدلله زموږ په کلي کې په هر کور کې اقلا یو کس خو د پوهنتون نه فارغ دی چې په دغه تیره شل کلنه دوره کې تعلیم دپاره ډېر زیات کار وشو. هلته هر کور کې یو ځوان د تعلیم اقلا د پوهنتون یو رشته یې ویلی دی چې هره رشته یې هغه که طبي یا انجینري یا زراعت او که تعلیم و تربیه، خو یو اقلا د یو کور په سر یو کس د پوهنتون نه فارغ دی. داسې کورونه شته دی چې هغې کې څومره ځواناني هغه ټول پوهنتونونه ویلي دي، درسونه ویلي دي. نو لکه الحمدلله زما ورونه چې دي ټول د پوهنتون نه فارغ دي، ټول دغه درس ویلی دی. همدغسې زه نور ډېر خلک پیژنم هلته زیاتو دغه کارونه کړي دي، تعلیمونه یې کړي دي چې دی د خلکو په ژوند باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی. چې دا یوازې ما خو هسې زموږ د خپل کلي مثال ورکړه چې هغه یو وړوکی کلی دی او نور عموما د ټول افغانستان په سطحه خصوصا بیا د مشرقي ولایتونو کې تعلیم دپاره ډېر زیات کار شوی دی. همدغه د ځوانانو تعلیم، د نوي نسل تعلیم د ژوند په ډېرو مختلفو اړخونو باندې مثبت تاثیر کوي. لکه ځوانانو چې تعلیم وکړ نو هغوی قانون پیژني، هلته قانون لوستلی شي، دغه په دې باندې پوهېږي چې دغه کار د ټولنې په ضرر دی یا زما د فامیل یا زما په ضرر دی، زه ولې باید وکړم. مخکې اکثره خلکو چې تعلیم نه و کړی هغوی د دې نه به خبر هم نه و، د زیاتو کارونو باره کې به معلومات هم دوی ته نه و چې دغه کار اوس د قانون په دې کې څه وایي یا هغه زمونږ د اسلام د دین د لګانه دا څنګه دی، ځکه هغوی ته معلومات نه و، چا به ورته څه نه ویلي. په جومات کې خو ملا صاحب بس یو څو خبرې وکړي نو هم هغې ته ډېر خلک غوږ نه نیسي، هغې نه دومره څوک شی نه شي زده کولی څومره چې لاړ شي په صنف کې کښېني او په هغې ځای کې زده کړي. نو همدغه وجه وه چې هغه سیستمونه مخکې ډېر خراب وو، اوس راښه کېږي انشاءالله که خدای وکړي چې لږ ارامي راشي. دغه کم خلک چې د وطن نه لرې دي دا اوس خو امنیت راغلی دی، الحمدلله جنګونه ختم شوي دي، خو
خو که خدای وکړي چې دغه کوم چې د دولت سره مخالف دي چې دوی هم د دې خلکو سره جوړ شي او دا ټول یو ځای کینی یو ځای مشترک یو قوي حکومت را جوړ کړي چې وطن مخکې او راشي. موږ وطن خدای پاک را جوړ کړي نو نور به هم سیستمونه راښه شي، هغه د ځوانانو د تعلیم هغه مثبت اثرات به نور هم هلته را پیدا شي انشاءالله. مننه حاجي صاحب، ولا ډېرې خوږې خبرې دې وکړې. تاسو د اخره کې خصوصا لږې خبرې دې کولې. یو ارمان دی، نه پوهېږم چې زموږ په ژوند به دا پوره شي که نه. زما دی کې موږ ډېر واړه وو، هغه ټایم کې پېښور کې وو، موږ مهاجرت دوره وه او زموږ نیکه خدای دې وبخي هغه د مجاهدینو دوره کې په حق ورسېده. هغه به دا ویل د خیره وطن جوړېږي که نه، زو وطن جوړېږي. نو نه پوهېږم چې وطن به کله اصلیت کې داسې جوړ شي چې ټول خلک په ډاډه زړه باندې وشي کولی وطن ته لاړ شي واوسېږي پکې. طبعا مسافري سخته ده. نو خبرې خو هم ډېرې وکړې حاجي صاحب، زه وایم همدومره به بس وي ځکه برنامه هم اوږدېږي، خبرې اوږدېږي. نو اخره کې کوم پیغام لري بس بیا به انشاءالله خدای به اماني وکړو. یو خو دغه دلته چې کوم امریکا ته چې کوم خلک راځي، اول دغه خو یو پیغام خو د هغوی لپاره زما دا دی چې هر څوک چې دلته راځي د شروع نه باید زیات توقعات ونه لري، چې راشي دلته سیستم سره ځان بلد کړي او باید کار وکړي. هغه هر مسلک کې چې هلته کار کړی نو دلته کولی شي چې په همغې مسلک کې وظیفه پیدا کړي، خو هغه داسې نه کېږي چې دی راشي او په همغه اوله میاشت یا په دویمه میاشت کې دی هلته انجینري ویلې وای یا بل کوم مسلک کې کار کاوه، دلته راشي په همغه مسلک کې مقرر شي او په غټ پوسټ باندې. نو هغه هر څه وخت اخلي دلته. په شروع کې نو باید خپل ژوند روان کړي، هغه چې هر څنګه یې نو لکه دا د ډېر زیات کارونه دي چې دلته په هر ځای کې څوک اوسېږي کولی شي چې د هغې خپل لوکیشن مطابق هغه کار سره ځان برابر کړي. او عموما نو د افغانانو لپاره تعلیم ډېر مهم دی، باید چې موږ تعلیم ته زیاته توجه وکړو. دا چې اوس په افغانستان کې د تعلیم زمینه برابره ده، خو د جنکو مکتبونه او پوهنتونونه بند دي. خدای دې وکړي چې هغه هم زر خلاص شي، چې هغه جنکۍ هم د تعلیم نه پاتې نه شي. هغوی ته هم ډېر زیات ضرورت دی. په اکثره ادارو کې خصوصا په تعلیمي ادارو کې او په صحي ادارو کې دوی ته ډېر زیات ضرورت دی چې هغوی باید هغه خپل د دوی مربوط کوم وظیفې چې دي چې هغه مخته ویسي. د جنکو په مکتبونو کې چې ښځې استادانې درس ووایي، لکه څنګه په ننګرهار کې په مختلفو لیسو کې او مختلفو ښوونځو کې موږ کتل چې هلته ټول د جنکو مکتبونو کې ټولې ښځې استادانې وي، په هغې کې هېڅ مشکل نه و او نه به اوس وي پکې. خو دا چې دولت بند کړي دي نو خدای دې وکړي چې زر اجازه ورکړي ورته. امین. بله مهمه خبره د قانون تابعداري ده، چې دا چې هر افغان د وطن نه د باندې راشي، هغه که هلته هر څومره زورواکي زوروري په وطن کې، خو چې د وطن نه د باندې ووځي د هغه ملک قانون تابعدار یې هېڅ غیر قانوني کار نه کوي. موږ ډېر دلته ولیدل، دلته هم ډېر ولیدل. هلته په افغانستان کې والیانو، وزیرانو، وکیلانو اوس دلته چې راغلي دي، بعضې که ښه کارونه کوي او بعضې ډېر کمزوري کارونه کوي، ټکسواني پورې هم کوي، خو د هغه ملک قانون د قانون تابعدار دی، ښه کلک هغه قانون په ځان تطبیقوي. خدای دې وکړي چې همدغه افغانان په وطن کې هم د هغه د وطن او کوم قانون چې دی چې هغه په ځان تطبیق کړي. که چېرته موږ په ځان باندې قانون تطبیق کړي نو انشاءالله دغه کوم مشکلات چې په وطن کې دي دغه هم ورسره ختمېږي ورسره. ډېره مننه حاجي صاحب، خوشحاله اوسئ. دوستانو وخت هم نور ډېر نه نیسمه په دې چې دا خبرې هم ډېرې اوږدې شوې، خو حاجي صاحب ماشاءالله ما اوله کې تاسو ته ویل چې زموږ مشر دی، تجربه لري، د ژوند ډېر حالات یې لیدلي دي. نو خبرې ما ته خو خپله ډېره مزه راکړه، ډېر خوند یې راته راکړه. خدای دې وکړي چې تاسو هم ته یو څه ناڅه زده کړي، خصوصا هغه افغانان چې تاسې ځوانان هستئ او په افغانستان کې هستئ.
تاسو باور وکړئ چې افغانستان د ټولو نه زیات تاسو ته ضرورت لري او زه ګورم الحمدلله دا اوس چې کوم نسل دی د ځوان نسل د افغانانو د بیدار دی انشاءالله او تاسو به اوس د وطن ته کوئ نو نور هم وخت نه نیسم ملګرو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ تر بلې برنامې پورې د خدای په امان ډېره ډېره مننه